مهم خبر د کمال خان بند اوبه ایران ته خوشي شوي. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر پام وکړه. درنه مهم خبر ده دوستانو، پوره حالا سره ویډیو کې ورو چې مو زموږ یوټیوب چینل نوی سبسکرایب کړئ نو په درنه سره افغان نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد تایید کړي چې د وروستیو اورښتونو له امله د کمال خان بند کاسه ډکه شوې او د ایران د حقابې ورکولو لپاره یې اوبه خوشي کړي دي چې د ایران سیستان او بلوچستان ولایت ته رسیدلی دي. نوموړي ویلي زموږ هڅې روانې دي چې په افغانستان کې اوبیزي زیرمې ډکې شي او هغه ژمنې چې له ایران سره یې لرو هم په پام کې ونیسو. ایران ته د اوبو خوشي کول سم کار دی. په ورته مهال د اوبو چارو متخصصین وایي که چیرې افغانستان د هلمند سیند د سیلابونو اضافي اوبه د ګوزرا جهیل د بیا احیا کېدو لپاره تر خوشي کېدو وړاندې ایران ته خوشي کړي نو دا به د کمال خان بند موجودیت له صفر سره ضرب کړي. انجینر نجیب الله سدید لیکلي د کمال خان بند کانالونو ته د اوبو تر خوشي کولو وړاندې ایران ته د اوبو خوشي کول د کمال خان بند د اصلاح لپاره د ایران د یو طرف غوښتنو منلو په معنا ده. دوستانو دا و د نن چمتو کلی خبر، تر بیا ښې چارې ښه